سلامونه دوستانو، زه سیام پسرلی یم. اکثره ملګري پوښتلی یم چې د یوټیوب چینل څنګه جوړ کړو، یوټیوب څخه پیسې څنګه وګټو، یوټیوب کاروبار څنګه او د کوم ځای څخه پیل کړو. ډېر ساده دی دوستانو. زه تاسو څلور مرحلې وړاندې کوم. لومړی مرحله دا ده چې تاسو باید د جیمیل اکاونټ ولرئ. دوم مرحله دا ده چې تاسو باید دغه جیمیل اکاونټ په واسطه یوټیوب ته داخل شئ. دریمه مرحله دا ده چې کله یوټیوب ته داخل شولئ تاسو باید ځان ته چینل جوړ کړئ. څلورمه مرحله دا ده چې تاسو باید خپل نوي ویډیوګانې یوټیوب ته پورته کړئ. د نورو خلکو ویډیوګانې مو پورته کوئ، که پورته کوئ مطمئن کړئ ځان چې د کاپی رایټ اصول به مراعاتوئ. که چیرې د بل چا ویډیو پورته کړئ او هغه کاپی رایټ ووسي نو ستاسو په چینل باندې سټرایک راځي. 3 سټرایک که چیرې ستاسو په چینل باندې راسي نو ستاسو چینل له منځه ځي. په ټوله معنا نور کار نه کوي. ما خپل یو چینل همدغسې د لاسه ورکړه، بیا مې د سره شروع کړه. اوس په دې چینل کې کار کوم، ښه پرمخ روان یم. دوستانو زه دغه مرحله تاسو ته قدم په قدم تشریح کوم. که کوم پوښتنه سوال څه لرئ په کمنټ کې ولیکئ. اکثره ملګري پوښتلی یم چې یوټیوب چینل څنګه جوړ کړو. زه نن غواړم چې قدم په قدم سټپ په سټپ د یوټیوب چینل د جوړولو لارې چارې تاسو سره شریک کړم. لومړی راځم دغه پاڼه خلاصوم. دلته لیکمه چې youtube.com یوټیوب خلاصېږي. دې ځای کې دوستانو تاسو وګورئ ساین ان لیکل شوی. که چیرې تاسو آی ډي ولرئ، جیمیل آی ډي ولرئ او یوټیوب چینل ولرئ، دلته د ساین ان پر ځای ستاسو انځور راځي، ستاسو تصویر راځي. ولې اوس چون نسته د سره موږ شروع کوو نو زه په ساین ان باندې کلیک کوم. ساین ان باندې چې کلیک کوم دلته تیار زما یو اکاونټ شته دی. زه نه غواړم چې دا اکاونټ یوز کړم نو زه نیکس کوم او بیا غواړم چې دلته وایم چې ډیفرنٹ اکاونټ زه یوز کوم. ډیفرنٹ اکاونټ دغه برخې ده چې زه ورسېدم. لومړی زه باید د جیمیل اکاونټ جوړ کړم. اوس تاسو د دې لپاره چې یوټیوب وکاروئ تاسو باید د جیمیل اکاونټ هرومرو ولرئ. زه په کریټ اکاونټ باندې کلیک کوم. دا وایي چا دپاره تاسو جوړوئ، خو حتما ځان دپاره جوړوم. تاسو کولی شئ خپل د ماشوم دپاره او یا هم د خپل د بزنس دپاره اکاونټ جوړ کړئ. زه ځان دپاره جوړوم، دا کلیک کوم. دلته مانه نوم غواړي. فکر وکړئ مثلا زما نوم سیام، تخلص مې پسرلی او ایمیل ادرس مې هم چې دی سیام .pasarlai@gmail.com. زه اوس ګورم چې دا آی ډي چې دی دا مخکې د مخکې نه نیول سوی. نو زه غواړم چې په یو بل نوم یا حداقل بعضې شیان، بعضې الفاظ و کلمات دلته زه باید ورسره یو ځای کړم تر څو وکولی سم له دغه نوم نه استفاده وکړم. ماته وایي چې سیام پسرلی 9 دا شته، په دغه نومونه کولی شي جوړ کړي. زه دغه سیام پسرلی 9 انتخابوم. پاسورډ مې هماغه پخوانی پاسورډ دی. زه نه غواړم چې چینج یې کړم. زه بیا وګورم چې دقیق سي او نیکس باندې کلیک کوم. مانه د فون نمبر غواړي. فون نمبر زه نه ورکوم. ریکوری ایمیل غواړي. که چیرې مثلا ستاسو دا ایمیل تاسو نه هیر سي تاسو خپل ایمیل ولیکئ. زه نه غواړم چې دا هم ولیکم. په کوم وخت کې تاسو زیږېدلی یاستئ فکر وکړئ چې اپریل لومړی 1990 دغه یو وخت ورته لیکئ. او جنډر میل فیمیل هر یو چې انتخابوئ، هر یو چې یاستئ. بیا نیکس کلیک کوئ. دلته ستاسو دا اګري انتخابوئ. دا مو چې انتخاب کړو دوستانو بله صفحه دغه ده. ستاسو اکاونټ جوړ سو. تاسو کولی شئ چې د دې نه وروسته په خپل نوم باندې یوټیوب وکاروئ. دلته وګورئ زما نوم راغی سیام پسرلی. دلته راغی کریټ چینل باندې چې تاسو کلیک وکړئ تاسو کولی شئ چې اوس چینل جوړ کړئ. په همدغه نوم غواړئ چې چینل جوړ کړئ، سیام پسرلی باندې غواړئ جوړ کړئ، که کوم بل نوم باندې. مثلا زه غواړم چې افغانستان په نوم یو چینل جوړ کړم. دلته به تصویر باندې کلیک وکړئ، تصویر به پورته کړئ او کریټ چینل باندې کلیک وکړئ. ستاسو چینل جوړېږي. ډېر ساده دی دوستانو او ډېر ستونزمن کار نه دی. دغه زما افغان سټي په نوم چینل جوړ دی. تاسو هیڅ ویډیو نه لرئ، یو ویډیو باندې کلیک وکړئ، دغه اپلوډ ویډیو باندې چې ویډیو اپلوډ کړئ.
زه یو لنډ ویډیو انتخابوم چې زر اپلوډ سي. دغه ویډیو ده، دا ویډیو مې انتخاب کړه، اوس اپلوډ حالت کې دی. دلته ماته وایي ټایټل د ویډیو ټایټل همدا صحیح ده، همدا صحیح ده، دغه ډون غلط دی. دا به زه اصلاح کړم، دا او دلته به نور جزئیات ولیکم. دا جزئیات چې زه لیکم او دلته به هم تمنیل انتخابوم. تمنیل یعنې هغه تصویر چې تاسو غواړئ چې په یوټیوب کې خلکو ته ښکاره سي. فرض وکړئ زه غواړم چې یو بل تمنیل دا لیکي چې gain access to use this feature to add custom thumbnail first verify your phone number. دا وایي چې تاسو باید فون نمبر وریفای. ما فون نمبر نه ده ورکړی، نو هغه چې وریفای کوي خپل فون نمبر ولیکي بیا مخته ځي. زه منتظره کېږم چې دلته وګورم چې کوم یو دوی ماته پیشنهادوي. پلی لیست که چیرې ولرئ که نه لرئ دلته یو کریټ پلی لیست باندې کلیک وکړئ، پلی لیست ځانته جوړ کړئ. آیا دا ویډیو د ماشومانو لپاره دی؟ نه نه دی د ماشومانو لپاره. نو همداسې پر مغزو دوستانو په شمور باندې کلیک کوم، دغه بله برخه راځي. که چیرې ستاسو ویډیو پیډ پروموشن ولري په دې باندې کلیک کوئ. دا مهمه نه ده راتلو تاسو لپاره، تاسو نوی یاستئ او دا همدغسې پرېږدئ. دلته ټاګ ډېره مهمه ده. ګوګل او یوټیوب ستاسو ویډیو څنګه پیدا کړي، نو د خپل ویډیو په اړه مهم جزئیات دلته ولیکئ، کی ورډز دلته ولیکئ چې د هغه په واسطه بیا که څوک په ګوګل کې سرچ کوي نو ستاسو ویډیو ورته راسي. مثلا how to be successful، دا یو مثلا ټاګ دی. همدغسې نور څنګه خپل کاروبار څنګه پیل کړو، مثلا داسې نور ټاګونه دي چې ستاسو ویډیو پورې مربوط وي. غیر مرتبط ټاګونه مه ورکوئ. دلته لنګویج ستاسو ژبه انتخاب کړئ. دا په انګلیسي ژبه ما جوړ کړی، زه کولی شم انګلیسي انتخاب کړم، ولې خو نیکه مرغه په پښتو ژبه باندې هم شته. تاسو کولی شئ دلته پښتو انتخاب کړئ. پی برخې ته چې راسئ و ماشاءالله دا پښتو ژبه چې ګورم خوشحالېږم په هر ځای کې چې ګورم پښتو ژبه. همدغسې دا دې نه تېر شئ، دا ډېره مهمه نه ده. ویډیو لوکیشن که چیرې ولیکئ ښه ده. مثلا افغانستان کې دا جوړ شوی، که هر ځای کې جوړ شوی وي همدغسې لاندې راځئ. دا ټول که چیرې تاسو نه غواړئ خلک کمنټونه وکړي، کمنټونه آف کړئ، نو کولی شئ چې دغه ځای نه ډسیبل کړئ، او که نه تاسو همدغه عادي حالت کې پرېږدئ، مخ ته ولاړ شئ. ما تاسو ته مخکې ویلي وو چې دا د ویډیو د تمنیل برخه وه دغلته. که چیرې تمنیل ولرئ تاسو کولی شئ دغه ځای نه اپلوډ کړئ. که چیرې نه تاسو خپل یوټیوب وړاندیز کوي چې کوم یو انتخاب کړئ. زه فرض وکړئ دا انتخابوم یا دا انتخابوم، دا مې انتخاب کړه، نو دا نهایي شو. نیکسټ کوم، نیکسټ باندې چې کلیک کوم دلته ویډیو ایلیمنټ راځي، دلته اپ سب ټایټل او دا موضوع دي، دې نه تېرېږو له تر اوسه پورې شی نشته. مشخصا اډ ان سکرین ډېره مهمه ده. که چیرې تاسو نور ویډیوګانې ولرئ بیا دا فعالېږي، چې نو اوس موږ سره نور ویډیوګانې نشته نو دا غیر فعال دی. دغسې چک ته راځو. چک ته یوټیوب ستاسو دا ویډیو چک کوي چې دا ویډیو کاپي رایټ کلیم لري نه لري. که د کاپي رایټ ستونزه ولري نو دلته تاسو ته ښیي. ما ته وایي چې نو ایشو فاوند، یعنې کاپي رایټ ستونزه پکې نشته. دا ویډیو زما خپل ویډیو ده. هر کله چې ویډیو جوړوئ که چیرې مطمئن ناست یئ نو انلیست کوئ. که چیرې پرایویټ ویډیو وي نو پرایویټ برخې ته چې بل څوک یې ونه ګوري، یوازې تاسو شیر کړئ خلکو سره، شیر کولی شئ پرایویټ. او که نه نو پبلیک باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو کولی شئ سکیجول هم که دې باندې کلیک وکړئ دا ستاسو ویډیو پریمیم کېږي. نو 10 دقیقې دې نه مخکې چې ستاسو ویډیو نشر شي خبر خلکو ته ورکول کېږي چې دغه ویډیو را روان ده. زه دې باندې کلیک نه کوم، همدغسې پبلیک باندې کلیک کوم او فینش وهم. چې فینش ووهمه دلته وایي ستاسو د ویډیو لینک دا دی، لینک باندې به کلیک وکړئ، کاپي کړئ، دا خپل فیسبوک، ټویټر، لینکډین هر ځای کې چې یاست هلته شیر کړئ. زه دا کلوز کوم. نو وګورئ دوستانو دا ویډیو دلته اوس راغله. زه خپل چینل ته بیرته راځم، دلته راځم، په دې باندې کلیک کوم، یور چینل باندې چې کلیک وکړم نو دغه یو ویډیو زه لرم. دلته هم کې ستاسو ویډیوګانې ښکاري، ویډیوز کې هم ټول ویډیوګانې هم کې هر څه چې لرئ تاسو دلته ښکاري. تاسو ته ویډیو وي، ویلاګ وي، شارټس وي، هر څه چې وي
او دلته ویډیوز کې یوازې ستاسو ویډیوګانې ښیي، ولې په هوم کې ټول موارد ښیي، ټول برخې ښیي، پوسټونه، کټګوریانې، هر څه چې وي. او پلی لیست دی که چېرته تاسو پلی لیست ولرئ، چینل چې کوم نو چینلونه تاسو ولرئ او د چینل په اړه معلومات وي، نو اباوټ کې ستاسو د چینل په اړه معلومات لیکل سوی وي چې کوم وخت کې ستاسو چینل جوړ سوی او څومره لیدونکي لري، دا ټول معلومات دلته وي. دوستانو دا د یوټیوب جوړولو طریقه ده، لارې چارې دي، دغسې په شکل کې ما تاسو ته تشریح کړه. هوم کې چې راسئ تاسو ته د نورو خلکو ویډیوګانې ښیي. دا ټول هغه موارد وو چې ما تاسو ته تشریح کړه سټپ بای سټپ. نور مهم موضوعات هم شته، تاسو باید په خپله تحقیق وکړئ، پلټنه وکړئ، ځان ته معلومات پیدا کړئ. بیا هم که کوم پوښتنه او سوال وي په کمنټ کې ولیکئ. ډېره مننه.